ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې څلور تازه مهمه وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د بهرنیو چارو وزارت کابل کې له پاکستان سفارت څخه غوښتي چې د هرې ورځې د ویزو د ورکړې شمیر دې معلوم کړي تر څو د ویزو غوښتونکو ترمنځ نظم رامنځته کړي. صالح وایي موږ غواړو خپل خلک له اوسني عذاب څخه وژغورو. خوراکي او انساني لارې شته چې د ویزو غوښتونکي مدیریت کړو. دویم خبر د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د امني قمندان لیدلو ته ورغلی دی. ښاغلي اندرابي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغه اتل د هلمند د سنګین ولسوالۍ امني قمندان دی چې په جګړه کې خپلې پښې له لاسه ورکړي دي. له هغه مې وپوښتل چې زه د هغه لپاره څه کولی شم. ځواب یې راکړ 2 مصنوعي پښې راته تر څو بیرته جګړې ته ستون شمه. دریم خبر د کامیر شرکت یوه الوتکه د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته ته اړ شوې ده. د راپورونو له مخې نن سهار مهال د دغه شرکت یوې الوتکې چې غوښتلې له هرات څخه د کابل په هدف پرواز وکړي تر 15 دقیقې پرواز وروسته بیرته په هوایي ډګر کې ناستې ته اړ شوې ده. څلورم خبر عمران خان وایي د امریکا د فشار له امله افغان جګړه کې ښکیل شوي یو. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له شپېګل مجلې سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی د امریکا د فشارونو له امله افغان جګړه کې ښکیل شوي دي. هغه دغه راز زیاته کړي د القاعده مشر اسامه بن لادن په 88مه لسیزه کې د شوروي پر ضد جګړې پر مهال اتل و چې د پاکستان او امریکا استخباراتو ته په ګډه ملاتړ کاوه. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې تازه خبرونه به مو راسره تر پایه پورې کتلي وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.